یوسف علیہ السلام چو داغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام دیم پیغمبر او پلاریم پیغمبر د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو څه چې زمونږ پښتانه کړوسی وي پخپل پیغمبر پلار پیغمبر نیکه پیغمبر د نیکه پلار پیغمبر او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم عزتمند چې پلاریم عزتمند دی نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلاریم عزتمند دی هغه څوک دی یوسف دی یوسف ابن یعقوب یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق د ابراہیم علیہ السلام زوی دا زوی دا غ پلار دا غ نیکه دا غ د نیکه پلار د دې عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه تیر شوی یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای په فلسطین کې موجوده چې څه فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا کې او دا د شام علاقه وه د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین دا خپل منځ کې سکرونه پلار یې یو مور یې یو او دا باقي لسرونه چې د دوی کومو دا د دې میرني رونو پلار یې شریکو او میندې جدا رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام د پلار ټولو بچو سره مینه لیکن بعضې بچی قدرتی طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته و اخلاق ورته معلومو د یوسف علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبر مو هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی پیغمبر به ته الله جوړی په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوې وه د یوسف علیہ السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشتې وه نو چې کم بچی د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري نو هغه بچی ورته داسې بې کس او بې سوکه ښکاري نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیات نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو سی مورم مړه وه نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیاته وه یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر اپوی شو ورته وی بچې پام کوه ګورې دا خوب چاته بیان نه کړي یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین بچې ګورې پام کوه چې دا خوب د دې رونو ته بیان نه کړي ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیہ السلام سره حسد دی او بغض دی او په دې وجه سره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده مونږ سره کم او د سره زیاته ده پلار و سره محبت ولې کوي د ده ولې زیات خیال ساتي نو بچی اسم په زړه کې در سره بغض دی حسد دی او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګورې هغه بغض او حسد یې نورم زیاتېږي هسې نه شیطان به یې درته ولمسوي دارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 رونه دي او نور او سپومې د یوسف علیہ السلام دا مور او پلار دي
لکه ترورې په نکاح غشتې و پلار نو بس میره مورم مورین نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت پکوي دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې نو بچې ګورې که دا خوب دې دې وروڼو ته ووایې وروڼو ته دا پته ولګېده چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو نو اسین در سره بغض او حسد دی سسکیم او سازش به درته جوړ لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام وروڼو ته ورسېد چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو 10 وروڼه یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 وروڼو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی پلار مینه ډېره کوي زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي ډېر یې ځان ته رانږدې کوي دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دیم زامن یو د هغه ډېر خیال ساتي زموږ خیال نه ساتي نو پلار ته یې غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي دا یو انسان کې فطرتن یو څیز پروت دی دا د انسان د فطرت تقاضا ده نو هغه 10 وروڼه یې غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي محبت ورسره کوي ځان ته ډېر رانږدې کوي او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به ده ته سجدې کوو موږ به ده ته ټیټېږو د سلامونه به کوو دا موږ نشو زغملی ښه څه به کوو یو ورور یې وی اچې مړی کړو اخوا به یې بوځو او مړ به یې کړو دې کې یو مشر ورور یهودا دا د هغې 10 خپل ورور هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي که کم از کم زمونږ مهرنی رور دی خو رور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی نو په وجلو هم نه پیردو کېږي وجنو به نه نه وي خامخې وجنو وی ګوری که مړم کوم نو خبره د مرګ نه پټېږي خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی نو سبا به راته خیري وکړي ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي نو برباد او تباه به شو وجنو خو یې نه ښه بیا به ورسره څه کوو وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو بس مونږ به اخلاص شو د قتل نه به یې مونږ بچ شو په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو او کوي کې به یې وغورځو که چاته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دي شي پکې د لاش به هم پته ونه لګي که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي بس کوي ته به یې وغورځو خپل کار به کوي سر هلته به یې سینګ بوځو نو خپل منځ کې میټینګ وکړو پلار له راغله وی بابا مونږ تاله راغلی مونږ همیشه سیل کو او ښکار لځو چکر لګو او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی دیم دې دله مونږ بوځو چکر به پې ولګو منډې ترړې به ووایي ښکار به وکړي خوشحاله به شي پلار ورته وي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم ځان نه یې نه جدا کړم بیا وله رالل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دی مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یریږي چې دته به مونږ څه ضرر ورسو دا زمونږ رور نه دی ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو دا خو زمونږ کشر دی زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دی مونږ بوځو چکر پې ولګو سیل پې وکړو یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون بچې ګوره زه یریږم هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ شرمخې ونه خوري تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې اسونه به ځغلوې او هسې نه چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمخې ونه تښتئ شرمخې ونه خوري دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې تاسو یې رانه ونه خورئ ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ ماتې نه کې او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې او دی به مونږ سره منډې ترړې وی چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو په حفاظت به دله واپس راولو چې پلار یې پوره مجبور کړو
نو دی ځان سره واغشته. دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ. نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو، کله به اوچت که په غیږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه. او پلار ورسره بار ووت د دې وجې نه. بچو ګورې ډېر پې یېرېږم، تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ. 10 مېرني وروڼه او یو دیش بنیامین دې پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دی کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې ته، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله. خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې لره او بره لته یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې. ده وی ښه تاسو خو د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکر یې لګوئ، اوس مې وهې نو د یو ورور نه بیا بل ورور له منډې کړه چې ما را دنه خلاص کا. نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې. لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلتو به یې و. او ورته به یې څه وې وی ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي. ته خو ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ. هغې هم پوه شو، هغه هم د پیغمبر بچي و چې دا 11 ستوري مونږ یو، نور او سپومې را د مور او پلار دي، دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو، دا چې ته مونږ برداشت کوو. لته به یې ورکړه وی شابه هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب ورته جاړې او چغې ورته په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت. او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي، قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخنې. نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد پې اخو غریزه علاقه وه. نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي. هغې کوي ته یې ورسو بوید. نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته. ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده، ما در سره څه بد کړي دي، خوب خو ما لیدي دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي، دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دی. لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه، د شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي. نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده. نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل، خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځو. دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو. رب العالمین څه چل وکړو؟ روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام وله الله راولېږه چې دې یې سینګ وغورځو. جبریل علیه السلام کلک ونیوه په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه. جبریل علیه السلام اوچت واغشت، هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه. او چونکې ردنه یې جامې ایستې وې، کمیس او پرتوب دواړه یې تېستې وو، د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و، هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه، مونږ به تا د دې کوي نه وباسو، دا د الله حکم دی. او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو، دې رونو ته به دې پته لګي، بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کوم مشر ورور و یهودا، دې لږ لسوان دی، دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله، ورته به یې غورځوله، اواز به یې ورکړ، ډوډۍ به یې ور غورځوله، اوبه به یې وله راوړې یو لوښي کې هغه به یې ورته ور غورځوله. یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف، ول اواز نه ورکړی.
بیا आवाज ورکوي یوسف، بیا ول आवाज ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ شوی. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول. دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ، د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو، او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیرې باندې رب العالمین تباه برباد. اصل سیز د الله حفاظت دی. کله چې د الله نه سوال کوي، دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته. بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي. قسم دی چې د دنیا یو طاقت دی د خپې ته دې نشي کتلی. دا الله خپل قدرت ښیي. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. د عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د رونو په دې واقعه کې. یو قافله په دې لاره راتېرېدله، نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څارویو به کول، څوک بوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل دلته کوي وکړل، زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل. بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو رایستی، ابا په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته. اوس هم به د اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایستله، بورقه درنه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه په هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې. ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت وه چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام. او خوشحاله شو. خو مزېدار خشته هلک دی، ډېر زیات خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه. او هغه زمانه د غلامانو وه، غلامان به خلکو خرڅول. یو خشته هلک دی، زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوي نه په بورقه کې هلک یې نښتې دی هم راویست او ډېر خشته او خوبصورت هلک. نور ملګري هم خبر کړل، وی بس چپ شئ غږ مه کوئ. ګو به ځو یو ښار ته، کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي، او په هغه ښار کې به مونږ خرڅ کړو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله، دی یې ونه مونته. یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاره وښکې دی او که مړ دی په دې کوي کې. چا ورته ویل څه کې؟ یاره وی هسې ګرځم، دلته خو څوک نه دي راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلې دی، هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي، یوسف علیه السلام یې صحیح کړی، بس ورمنډه یې کړی. وی دا هلک مونږ ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو زه هلک مونږ تاله نه درکړم. وی نه دا زمونږ غلام دی، زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه. ګورې که ال دې ووایي نو دې د سرمن وباسو وجنو دې پرېږدو دی. رونه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوې کې مې غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ له دا خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکړو. خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. بس قافلې والا وله 12 درهمه ورکړل او څو 13 درهمه یادوي، معمولي لږې پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په 13 یا په 12 درهمه باندې دا خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا. پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړل. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن، نو جړه انګولا ده او لویې چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغونډ شو، څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته مړی. پلار یې راووته، خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جاړی؟
وی بابا مونږ نه هغه استاد وی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته